نو سعید ابن عامر د مدینې منورې د حمص قبیلې ګورنر و. هم راغی حضرت عمر ته درخواست وکړه چې جي ګورنر بدل کا. وی ولې بدل کم؟ وی په ده کې 3 نقصانات دي. وی څه؟ وی یو دا چې موږ د شپې راشو دروازه وټنګو نو روځي. دویم جي دفتر ته ناوخته راځي. وی دریم جي هفته کې یو ورځ چوټي کوي. دې چوټي ته کوي ځینې فیصلې کوي کېنئ. حضرت عمر فاروق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم یار، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم خلیفہ، د سرور کونین محمد رسول الله سر مبارک لو کان بعدی نبیا لکان عمر. سرور کونین فرمائی که زمانه پس پیغمبری میلاویدا حضرت عمر پیغمبرو، لیکن پیغمبری ختمه ده. انا خاتم النبیین. محترم عزیزا وی ورشره غوره گورنر دې ته په قرآن عمل وی، دې ته اسلامي نظام وی، دې ته د الله شکرې وی، دې ته الله منل وی، دې ته رسول الله منل وی. ما بله ورځ بیګا چوټه لاهور کې تقریر کولو مردان کې، ما په اسمبلی کې زمونږ ټول مسلمانان ورناست دي. مسلمانان یو پکې کافر نشته، ټول مسلمانان دي، لا اله الا الله کلمه وایي. نو یو مسلمانانو تاسو اسمبلی ته لاړئ، د قرآن کې څه نقصان دی، د حدیث کې څه نقصان دی چې تاسو ظالمانو هغه د انګریز قانون ته خوله وعده کړې ده او د خدای قرآن صرف په تاخ کې پروت دی، خو چې پلار مړ شي وایي قرآن شریف یاله دادا ته یې کېږده. نو دادا مړي دی ته داسې کېږي چې دادا یا دادا، نو دادا خو دې خدای ګرې ته کړي اوس ته قرآن باندې کوي چې په ژوند دې قرآن نه ویلی او په لوسیا والا چې 50,000 قرآن شریفونه ته لاندې باندې کېدې، چې په ژوند د قرآن قانون نه غوښتې، په ژوند د قرآن تلاوت نه کړې، په ژوند د قرآن درد او سینه کې نه وي، په دغه قرآنونو به اخلاص نه کوي. یا چې کله مړ شي نو حضرت راشي مولانا صاحب خلیق الرحمن صاحب ته د ما د پلار دا مخ دې قبلې ته واړوه. نو ستا د پلار په ژوند هم قبلې ته مخ کړو چې په ژوند دې مخ کړي که نه والله چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلی چې د بیت الله په دې لمون کې داسې ورننه باسې که دې بیت الله خلاص کړي ملا دروغ دی ویلي. خلاصېږي بس لیس للانسان الا ما سعى فعمل بخلاصېږي، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. چې 4 مرلې دین دپاره ورکې انشاءالله ته به خلاصېږي، 15 روپۍ ورکې انشاءالله دین دپاره خلاصېږي. نو محترم عزیزانو دین دپاره چلې زده کړئ. ویوسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه باندې عمل کې. نو حضرت عمر فاروق گورنر راغوښتی. گورنر صاحب ها وی پتا 3 اعتراض لري جواب وکړه. یا الله داسې عادل بادشاه را امین خو وایه که نه راتلل خو ناممکن دي، خو که نه کیدی شي خدای پاک کولی شي، خدای سره طاقت شته. حضرت عمر تو فرمایا سعید وی لبیک وی پتا د قوم 3 اعتراض دي، یا به جواب ورکې او یا به بستره ګول کې. وی وایه جی وی د قوم یو اعتراض دا د شپې راشي دروازه ټنګۍ ته نه روځي. وی دویم دا چې دی دفتر ته ناوخته راځي. وی دریم دا چې دی هفته کې ورچوټي کوي. ویله وورئ ودرېدل یو ورکه جواب. سید ابن عامر جواب ورکوي، ورته وایي جی قسم مې دې په الله وي که نن د قوم په مخ کې دا خبره ما نه کولې ما به دا پټه کړې وه، خو څوک مجبور شم زه چې د شپې نه روځم ما ته ګورئ. نو د ورځې حکومت کوم 8 ګنټې، نو ورځ مې د مخلوق ده او شپه مې د الله ده. کله چې شپه شي ماسخوتن شي خلک وده شي زه راپاسم الله ته جاړم په مانځه ولاړم نیت وتړم چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام شپه الله ته ولاړم چې یا الله که سبا د پلوسې او د تاکال دو مسلمانان ما ته عدالت راشي چې خدای ظالم ته ظالم ویم او مظلوم ته مظلوم ویم، زه ټوله شپه الله ته جاړم. نو شپه مې د الله ده او ورځ مې د مخلوق ده. دیم دا چې دفتر ته ناوخته راځم موجي زما یوه ښځه ده، یو زیم نه مې نوکر شته، نه مې خانساما شته، نه مې څوکیدار شته، یو زیم یو مې ښځه ده. سهار چې پاسم بازار ته لاړ شم سودا راوړم، ښځه مې یو ځای جارو کوي، زه اور بلوم، هغه الوګان پرې کوي، زه ورته وراغږم، ښځه مې یو کار کوي زه بل. چې کله روټۍ وخورم هغې نه پس بار ته لاړ شم چې بیا راشم اودس وکړم، اودس نه پس 2 رکعته لمونځ وکړم، د اشراق لمونځ چې فارغ شمه نو بیا دفتر ته روان شم، نه موټر شته او نه لارۍ شته، نه راشم. دریم نمبر دا چې تاسو ته کې روچوټي کوي ورته او امیر المؤمنین
په خدای قسم دی چې ما ته لغون ته وګوره دقه یو جوړه جامې مې دي ګورنر ما یو جوړه جامې مې دي په خدای قسم دی یو ورځ مې دې لپاره چوټي کړې ده چې زه دننه ټوغل کې ناست یم ښځه ما له جامې دي یو ورځ ما د جامو وینځلو دپاره ایستلې ده ویله که دا ګورنر بدل کړې ویله جباس هم پې شوي نو حضرت عمر فاروق فورا 6,000 اشرفې سعید بن عامر ته راولېږلې وی ګورنر صاحب ځان له نوکر والا ځان له جامې والا 6,000 اشرفې چې راوړې ما ته وګورې اخري خبره ده مولانا صاحب راوسېد ورته یې وی ښځې وې ها وی دې ګاونډ کې غریبانه شته وی وجي هله راوالی پیسې به یې راغېښتې 15 اشرفې او بیا دننه ګوته کې بندولې دغلتې اوسه دغلتې اوسه دغلتې اوسه 15 اشرفې پاتې شوې او دا 6,000 اشرفې ختمې شو ته یې ښځه ورته خاونده بس دی یو جوړه جامې ځان له واله د خدای بنده ورته ښځې په خدای قسم اعلان کړی دی چې څومره زما غریبانان ګاونډیان دي بېګا پې ناره تېره شوي یو جوړه جامې نه وي دا به زه هغوی له ورکوم وخت دې کوس یو مسکین راغی او یو غریب راغی او ما ته یو نادار راغی ما په ځان لګولې هغه له به څه جواب ورکوم دا 15 روپۍ کېده که بل غریب راغی ته به یې ورکوم ویوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه قرآن وایي چې په ځان باندې ګویا کې په ځان باندې سخته تېره کا او بل له ورکه په ایمان یې وایه مونږ د بل کور رانو زه تختو سوزکې تختو سړی تختو او سړی وجنو هغه ورځ په چارسده کې ولکو تقریبا 15,000 روپۍ پسې کې راوختلې هلکانو په سره رباط ته ځو راوستو جندي ته یې راوستل ته یې مړ کړو په جیب کې 15 روپۍ ترې واخېستې او سړی مړ پرېښو نن په پیسو باندې خلک وژنل کېږي او پیغمبر اسلام صحابه کرامو په ځان سخته تېرول او بل به یې مړو نو مسلمانانو تاسو ته هم دا وایم چې که تاسو بل مړول غواړئ دا طالبان دي مخامخه ته وګورئ دا مدرسه ده دا د اسمان نه دا پیسې نه دي راغلې دا هم ستاسو د جیبونو پیسې وي او په دې باندې مدرسه جوړه شو چلیږي او الحمدلله محتمم صاحب خلیق الرحمن صاحب خامازګرد محتمم دی مدرسې د لپاره لږه موده کې آباده کړه نو که ستاسو خوښئ او څه د وسم کېږي نو لږ ورته چنده دې مدرسې دپاره هڅه وکړئ لږ لاسونه پورته کړئ که مدرسې سره چا مینه محبت وي مدرسې سره دغه 2 کسان اوچتئ یا لکه شیخ صاحب لاس کته کې جیب ته بسم الله کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین